د پېښور په اقبال پلازه کې چې څومره اجړاګان دي یا هلکان دي چې یو څو روپو دپاره یې ځان نه اجړاګان جوړ کړي دي او دغلته ناروا او بدکاریانې کوي. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. یو ویډیو هم په لاس راغلې ده، د دې ویډیو په اخره کې به درسره شریکوو. تر اخره راسره پاتې شئ. کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په پېښور کې د اقبال پلازې ډېره موده وشوله، خو تر اوسه پورې په دغه پلازه باندې پولیس یا د حکومت نورو ادارو څه اکشن نه دی اخیستلی. که موږ وګورو یوازې اقبال پلازه نه، په پېښور کې داسې ډېر ځایونه شته چې هلته ځای په ځای دغه هجړاګانو یا دغه ښکلو هلکانو کمرې نیولې دي او دغه بدکاریانې پکې کېږي. دوستانو، اقبال پلازه چې په پېښور کې د دلزاک په روډ باندې ده او د دغه اقبال پلازې خوا و شاته د تعلیم ادارې هم دي، یعنې یونیورسټیانې دي، کالجونه دي او سکولونه دي. دغه اجړاګانو ځایونو ته داسې ډېر سټوډنټان لیدل شوي دي چې دغه ناروا کار دپاره ورځي او هلته خپل حوص پوره کوي. دوستانو، ډیره د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې پولیسو په دغه پلازه باندې یا د حکومت نورو ادارو څه اکشن نه دی اخیستلی او دغه پلازه یې تر اوسه پورې بنده نه کړې شوه. دوستانو، دغه اجړاګان یا ښکلي هلکان چې ځان نه یې د پیسو دپاره اجړاګان جوړ کړي دي او په دغه اقبال پلازه کې دغه ناروا او بدکاریانې کوي او دغلته بدکاریانې هم په 100 او 200 روپۍ باندې کېږي، چې ډیره د افسوس خبره ده چې دغه هلکانو ځان نه اجړاګان جوړ کړي دي او دغه ناروا او بدکاریانې کوي. کتونکو دغه اقبال پلازه کې چې څومره کسان هم ناروا کارونه کوي، نو دغه نه ځان ساتل پکار دی. لومبی خو ډیره لویه ګناه ده، ورتلل نه دي پکار، ډیره زیاته ګناه یې ده، ځکه چې لوادت دی او لوادت یو لویه ګناه ده. او دغه اجړاګانو سره، ناروا کارونو سره د انسان بدن کې بیماریانې ټرانسفر کېږي چې ایډز بیماري هم ترې نه جوړېږي او داسې نورې بیماریانې هم زیاتېږي ورسره. دوستانو، ویډیو مې در سره شریکوله او دغه ویډیو چې دلته سره نشو پلی کولی، که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ نو کمنټ وکړئ، لینک پې درکړو، دغه ویډیو تاسو کتلی شئ.